ضرور پوښتنه کړې ده چې دوه ورونه خپلو کې شریکان دي، په دې شراکت کې ایسته یو ورور مړ شو، د هغې نه زوی پاتې شو. هغه زوی هم بیا مړ شو، بیا د هغې نه لور پاتې شوله. نو اوس د دې ورور د اعمال به پاتې کېږي دې ورور ته، که دا به پاتې کېږي دې نوسۍ ته؟ نو جواب دا دی، کله چې دوه ورونه خپلو کې شریکان او د یو ورور څنګه مړ شو، د ورور د مړ په وخت کې د وار د دې په مال کې د خپل زوی برخه ثابته شوله. کومه برخه چې د دې ورور ده، نو دا برخه د زوی شوله. او قانون دا دی، کله چې زوی ژوندی نو ورور برخه نشي وړلی، نو فورا د دې دا برخه نقل شوله زوی ته، میراث یې هغې ته ورغی. بیا چې کله زوی مړ شو، نو د هغه نه لور پاتې ده. نو قانون دا دی چې که نور وارثان یې وو، هغه یې که نور وارثان چېرته نه وو، نو د لور په د پلار په مال کې نیمه برخه ده، نیم مال به ورکولی شي دې لور ته. که چېرته نور وارثان یې بیا وو، هغې ته به برخه ورکړی شي. که نور وارثان یې نه وو، دا باقي چې کوم نیم مال پاتې دی، بیا به دا ورکولی شي د مړي دغه ته ورور ته، تره ته به ورکولی شي، لکه د دې به تره حسابېږي. او که چې نور وارثان یې وو، نو بیا به هغې ته حساب کولی شي، خو د لور پکې به نیمه برخه رسېږي. السلام علیکم ورحمة الله.